بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. دغه مقدمه نه ورسته زه کله کله وایم چې د هر درس مقدمه ډیره مهمه وي. که چېرته اوس کم هلکان یا کم قاري صاحبان چې نن په درس کې نه وو هغې د دغې مقدمې نه محروم پاتې شول، هغې په سبا درس باندې بیا نه پوهېږي. د هر درس حتی د جمعې تقریر نه ده، ځکه چې هلته چې یو څه شی چې یو خطیب یو استاد په ذهن کې لري چې هغه شاګردانو ته یا اوریدونکو ته یا خپل مخاطبینو ته وړاندې کړي، د هغې خاکه او نقشه په مقدمه کې ښودل کېږي چې مقدمه چا نه یې اورېدلې په درس باندې بیا ډېر سره نه خلاصېږي. نو کوشش دا کوئ چې د استاز نه مخکې باید صنفونو کې ټول آماده واوسېږي، ځکه چې مقدمه چا واورېدل نو په درس باندې تقریبا 50% بیا خپله پوهېږي. و دغه مقدمه تاسو واورېدله، لغوي معنا، اصطلاحي معنا او اثر په مطلب یې ورسېدلی. اوس د هر صفت کې همدغه درې شیان راباسو موږ، دغه لغوي معنا، د اصطلاحي معنا او د پکې څه شی اثر. راځو دې ته صفات لازمو کې اولنۍ جوړه. اصل کې خبره د لومبني د دوو جوړو ده. لومبني دوه جوړې، همس او جهر، شدت او رخوت او ورسره څه شی توسط. ټول څو صفات کېږي؟ 5. په دې کې اوس دغه د 5 صفاتو بحث کېږي. هغه حروف چې هغه دغه 5 صفات پکې راځي، یعنی همس پکې راځي، ورسره یا شدت راځي یا رخوت راځي یا توسط راځي. جهر راځي، خو جهر سره یا شدت راځي یا رخوت راځي او یا توسط راځي. دوه هغه دي او درې دا دي، ټول څو شول؟ 5. یعنی دلته د دغه دوو جوړو په بنا باندې د حروفو یو بل تقسیم ده چې هغې ته ویل کېږي 5 اقسامه جوړېږي. چې جوړېږي 5 اقسامه جوړېږي د دغه دوو جوړو په بنا باندې. هغه نور له په خپل ځای باندې دي، ښه. د دغه لومبني دوو جوړو د 5 صفتونو په بنا باندې د حروفو څو قسمونه جوړېږي؟ 5. خو اول دا د دوو جوړو لغوي او اصطلاحي معنا او تاثیر کو خد اقسام به بیا که وخت شو انشاءالله بله ورځ به بیا ووایو. اوله جوړه همس او جهر. همس تاسو پیژنئ په لغت کې څه ته وایي؟ اواز نه راځي شاخوانه، دغسې لږ ویښ شه یاره. دا تاسو زده کړی ده، زه ځکه نه وایم چې دا تاسو ته مې ویلی ده. اصطلاحي معنا د همس څه ده؟ صحیح شو؟ اصطلاحي معنا. اوس که دا په دې کتاب کې اصطلاحي معنا ذکر شوی و نو معنا یې همدا ده. که په دې کتاب کې لیکل شوی چې د مجودینو په اصطلاح مطلب یې همدا ده، که د قراو په اصطلاح مطلب یې همدا ده. مطلق د تجوید په کتاب کې چې اصطلاحي معنا ذکر شو، د هغې نه مراد به د علم التجوید په اصطلاح، د هغې نه مراد به د مجودینو په اصطلاح، د هغې نه مراد به د علم قرات په اصطلاح. صحیح شو؟ دا ټول پکې راځي. د دې همس معنا د علم التجوید په اصطلاح کې یا د قراو په اصطلاح کې یا د مجودینو په اصطلاح کې دا وه چې د دغو محموسه حروفو د ادا کولو په وخت کې آواز مخرج کې څنګه چلو شي؟ ضعف او کمزورۍ سره ایثار شي. ضعف او کمزورۍ سره. دا خو شو. کله چې ضعف او کمزورۍ سره ایثار شو، یعنی دا کار تا وکوو، اوس به عمل کوي که نه ورباندې. موږ وایو اثر به کله معلومیږي؟ د عمل په نتیجه کې. اثر به کله معلومیږي؟ یعنی څه چې په اصطلاحي تعریف کې دي، په دې باندې چې تا کوم عمل وکړو، د عمل په نتیجه کې کوم نتیجه چې منځته راځي دغه ته ویل کېږي څه شی؟ اثر. اوس دلته دا شوه لغوي تعریف موږ وپېژنو ښکته. صحیح شو؟ او په اصطلاحي تعریف کې موږ دا ولوستل چې آواز مخرج ته لاړ شي، خو په ډېر ضعف سره. ته بوزې، ضعف سره یې بوزې، چې کله چې بوته هلته ایثار شو، په نتیجه کې یا د همس اثر په محموسو باندې به دا وي، دا حرف به څه وي؟ آواز به ښکته وي او سا به جاری وي. د آواز ښکته کول او سا جاری کېدل دا 2 اثره شول. آواز ښکتوالی، د آواز پستی او د سا
جریان دا دو تاثیر شول د چا د همس په چا باندې محموسه باندې واضح شو څه پکې شته هیڅ خبره ختمه همس معنا د ښکتوالی لغوي معنا اصطلاحي معنا دا شو چې د محموسه حروفو د ادا کولو په وخت کې آواز مخرج ته په ضعف او کمزوري سره لاړ شي نو ته تکړه شه آواز مخرج ته په ضعف او کمزوري سره بوزه عمل پې وکوه د عمل په نتیجه کې به د دغې محموسه حروفو آواز ښکته وي او سا جاري وي د آواز ښکتوالی او د سا جریان دا د همس تاشیر شو په خبره ختمه همدغه درسونه دا نتیجه شوه چې د هغې په اثر سره به سا جاري پاتې شي او آواز کې به ښکتوالی وي همس همدا غواړي د همس غوښتنه همدا ده په حرف کې د همس تاثیر باید په حرف کې په دغه دوو شکلونو باندې راښکاره شي چې آواز یې ښکته وي او سا یې جاري شي آواز ښکته او سا جاري شول محموسه خپل اثر پرېښوده محموسه په حرف باندې خپل اثر عملی که او دا عملی کوي به ته دا کار به ته کوې آواز و مخرج ته ته وړې ذوب سره به ته ایساره چې کله د ذوب سره ایسار که نتیجه خپله لاسته راځي نتیجه بیا خپله لاسته راځي واضح شو انشاءالله اوس راځو د ضد ته ضد خو پوهېږې سرچپه کار ده اوس بیرته لاړ شي جهر ته جهر لغوي معنا څه اوچتوالی او اصطلاحي معنا به یې څه وي د مجهوره حروفو د ادا کولو په وخت کې آواز مخرج ته قوت سره لاړ شي ښه چې قوت سره خو لاړه نتیجه به څه اثر به څه سا جاری کېدل به بند شي د سا جاری کېدل به بند شي او آواز کې به ځکه اوچتوالی چې جهر اوچتوالی ته ویلی کېږي خلاص ګورئ د همس تاثیر په محموسو باندې پست آواز او د سا جریان او د جهر صفت اثر په مجهوره حروفو باندې د سا بندېدل او آواز اوچتېدل دا تاثیر شو په مجهوره حروف باندې یعنې دلته موږ پوه شو سا جاری کېدل د بندېدلو ضد ده او بندېدل د ډېر سخته والا سا جاری کېدل د دا خلم بند ده که خلاص کوي که نه سا جاری کېدل د بندېدلو ضد ده که نه ده ځکه هم دا خلم بند تړلی ده چې اوس بندېدلو ضد ده ځکه موږ جهر کې کا سا جاری کېدل د بندېدلو ضد ده او بندېدل د جاری کېدلو ضد ده ټیټوالی د اوچتوالی ضد ده اوچتوالی د اوچتوالی چېرته پیدا کېږي په جهر کې ټیټوالی چېرته پیدا کېږي په همس کې سا بندېدل چېرته پیدا کېږي سا بندېدل په جهر کې او د سا جاری کېدل دا ولې دا ټول متضاد دي ځکه صفتونه متضاد دي ځکه صفتونه متضاد دي همس د جهر ضد ده نو چې کم کار په همس کې کېږي نو هغه په جهر کې نه کېږي نو کم کار چې په جهر کېږي نو هغه په همس کې نه کېږي همس کې د سا جریان ده خو باید په ضد کې څه شی وي عدم جریان وي بندېدل وي همس کې آواز کې پستی ده او په جهر کې آواز کې اوچتوالی ده نو دې وجه نه څنګه چې د همس د جهر ضد ده همدغه شان سا بندېدل د جاری کېدلو ضد ده او آواز ټیټوالی د آواز جګوالی ضد ده بس خلاص دا د اولې جوړې خبره شوه همدومره بس زه فکر کوم دا بله جوړه به انشاءالله بیا سبا ووایو بیا د دې ترمنځ تقسیم بندي هم کوو تقسیم بندي مشته انشاءالله نو لنډ راځو خلاصې ته بیا دلته تکراروم همس ګوره لغوي معنا او اصطلاحي معنا تا زده کړی اوس دې کې صرف اثر یې راوباسه خلاص لغوي معنا موږ تاسو زده کړی و چې همس ویلی کېږي په لغت کې ټیټوالی ته ښکتوالی ته ښه دا ښکتوالی به کله منځته راځي اصلاحي تعریف ته به ځي کله چې د دغه حروفو ادا کولو په وخت کې آواز مخرج ته وړې نو په ذوب سره به یې وړې دا به څوک وړي
څوک چې تلاوت کوي ته به یې وړې یعنې چې کله پې تا عمل وکړو یعنې ویې دې وړه نو په نتیجه کې به په حرف کې څه تغییر راځي حرف به د حرف سا به څه شی وي جاری وي او آواز به سا جاری او آواز ښکته سا جاری او آواز ښکته دا د څه شي تاثیر ده دا د همس تاثیر ده په چا باندې په محموسه حروفو باندې بس همدغه یو ټکی ده سا جاری کېدل او آواز ټټېدل دا تاثیر د همس په محموسه حروفو باندې راځو جهر ته جهر د دې ضد ده برعکس جهر ویلی کېږي اوچتوالي ته دغه اوچتوالی به کله منځته راځي چې کله د دغه مجهوره حروفو ادا کولو په وخت کې آواز ته مخرج ته په قوت سره بوځي او چې قوت سره د کله بوته نو هلته به د سا جاری کېدل بند شي او ورسره بل تغییر به راشي چې آواز به اوچت شي او د سا بندېدل او د آواز اوچتېدل دا د کوم ځای نه راووته دا دقه اصطلاحي تعریف باندې د عمل په نتیجه کې راووته نو دقه ته ویل کېږي چې شی اثر یعنی د جهر اثر به په مجهوره باندې دا وي چې د مجهوره حروفو آواز به اوچت وي خو سا به پکې بنده وي سا جاری کېدل د بندېدلو ضد ده او بندېدل د جاری کېدلو ضد ده اوچت آواز د ټیټ آواز ضد ده او ټیټ آواز د اوچت آواز ضد ده زده کېږي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين